ان الصفا والمروه من شعائر الله. په دې کې نم اعتراض دی د کافرانو د طرفه چې ویله به وایي دا پیغمبر خلک د شرک څخه منع کوي او خپله اوس د مشرکینو په طریقه عمل کوي. هغه دا چې په صفا مروه دا دوه غرونه دي په مکه مکرمه کې، په دې باندې دی سعی د دې په مابینځ کې تګ کول په حج کې دی مشروع بولي، په عمره کې روا بولي او ضروري بولي. حالانکه په صفا باندې اوصاف بت پروت و او په مروه باندې نائله بت پروت و. نو مشرکینو په هغه زمانه کې دا د صفا مروه مابینځ کې تګ کوی، مقصد یې د هغو بتانو عزت او احترام و، د هغو خوشحاله کول و. نو وایي دا پیغمبر خو خپله اوس هغه طریقه عملي کوي. او دارنګه انصارو د مدینې بالکل په صفا مروه تګ کول ګناه بلله. نو د مشرکینو د یهودو د نصاراو د اعتراضو د وجې د مسلمانانو سره هم دا اعتراض سوال پیدا سو چې دا کول خو به ګناه نه لري. نو الله پاک د آیت نازل کړي د مسلمانانو د سوال جواب ورکړي چې صفا مروه دا د دین د شاعرو څخه دي، دا ګناه نه ده. ان الصفا یقینا صفا والمروه او مروه دا هغه د هاجرې رضی الله عنها چې کوم ځای کې تګ کړی 7 واره تللې وه، اوس هم 7 واره تګ کول دا واجب دی. من شعائر الله د نشانو څخه د دین د الله دی. شاعره هغه نشانې ته وایي چې هغه د اسلام علامه وي. نو فمن حج البیته چا چې حج وکړي د کعبې او اعتمره یا عمره وکړله فلا جناح علیه ګناه نشته پر ده باندې ان یطوف بهما چې طواف وکړي پر دې دواړو باندې. طواف چې مشدد سي ډېر تګ راتګ ته وایي، ډېر راګرځېدلو ته وایي. مراد ځینې سعیه ده چې 7 واره ځي او راځي د صفا مروه په مابینځ کې. حج په لغت کې مطلق قصد ته وایي، په اصطلاح کې د کعبې قصد دی سره د خاصو عباداتو. عمره په لغت کې زیارت ته وایي، په اصطلاح کې خاص عبادت دی چې د کعبې سره تعلق لري. او اعتمره فلا جناح علیه ګناه نشته پر ده باندې ان یطوف بهما چې طواف وکړي په دې صفا او مروه باندې. فلا جناح علیه د زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه مذهب دا دی چې صفا مروه باندې تګ کول دا واجب دی، که چا ونه کوي دم به ورکوي. او امام احمد بن حنبل فرض بولي او امام احمد بن حنبل سنت بولي، امام مالک او شافعي فرض بولي. دلته چې دا فلا جناح علیه راغلی دی دا زموږ د مذهب مخالف نه دی، بلکې دلته د سوال مطابق جواب ورکول شوی دی. فلا جناح علیه دا مقصد نه دی چې بس مباح دی دا تګ، بلکې سوال دا و چې دا خو به ګناه نه لري. نو الله پاک فرمایل چې یا ګناه نشته. ومن تطوع خیرا څوک چې په خوښۍ سره وکړي یو نیکي فإن الله شاکر علیم یقینا الله شکر قبلونکی دی، علیم پوه دی د خلکو په نیتو هم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات مخکې بیان وسو چې یهودو نصاراو حق پټوي. نو الله پاک اوس د هغه چا دپاره بیان کوي د عذاب چې څوک حق پټوي. ان الذین یقینا کسان یکتمونه چې پټوي دوی ما انزلنا هغه احکامات چې موږ رانازل کړي دي، هغه چې موږ رانازل کړي دي من البینات د ښکاره احکاماتو څخه والهدا د هدایت د خبرو څخه من بعد ما بیناه وروسته تر دې چې موږ ښکاره کړلې للناس دپاره د خلکو فی الکتاب په کتاب د الله کې څه واضح بیان شوی بیا هم پټوي. اولئک دا کسان یلعنهم الله لعنت وایي پر دوی باندې الله، ویلعنهم اللاعنون او لعنت وایي پر دوی باندې لعنت کوونکي. ټوله لعنت ور باندې وایي اللاعنون څه مراد ټوله مخلوقات دي. لکه څنګه چې هغه څوک چې د الله د رضا لپاره علم حاصلوي او حق بیانول یې مقصد وي او حق بیانوي، د هغه دپاره ټول مخلوق دعاوې کوي، حتی الحیتان فی الماء تر دې چې په اوبو کې مایان هم دعاوې ورته کوي. نو دارنګه هغه چاته چې حق پټوي پر هغو باندې ټوله مخلوقات لعنت وایي. لعنت ځکه وایي چې د حق پټول داسې سخته ګناه ده چې ټولو مخلوقاتو ته یې ضرر رسېږي. نو ځکه ټوله مخلوقات لعنت ور باندې وایي. یلعنهم الله لعنت وایي پر دوی باندې الله، ویلعنهم اللاعنون او لعنت وایي پر دوی باندې لعنت کوونکي. حدیث کې البینات څه مراد د احکامات د قرآن کریم دي، یا والهدا څه مراد د هدایت خبرې هغه چې په حدیثو کې بیان شوي، یا البینات څه مراد هغه دلایل دي د شریعت چې په دې سره هغه عقیدې ثابتې کړي دي، او هدا څه مراد هغه نور احکام دي. دا ټوله مراد دي چې بیانول یې ضروري دي. ابو هریره رضی الله عنه ته چا ویل
وایي ته ولې دونه ډېر حدیث بیانوې بعضې مه بیانوه. هغه ورته وویل وایي لولا آیة فی کتاب الله ما حدثت حدیثا، وایي که دا آیت په کتاب الله کې نه وای ما به هېڅ حدیث نه وای بیان کړی. حضرت عثمان دا اودس وکړي او بیا وویل چې دا د نبي علیه السلام طریقه وه، په دې طریقه یې اودس کوئ. او بیا وویل چې که دا آیت نه وای ما به هېڅ شی نه وای بیان کړی. الا الذین تابو، اوس د هغه چا دپاره چې توبه باسي. چا چې حق پټ کړي توبه چې باسي نو 3 شرطه لري. یو به توبه باسي، خپل کار پښیمانه کېږي، او بل به خپل عمل هم دغه حق مطابق ګرځي، او بل کم حق یې چې پټ کړی دی هغه به هم بیانوي. دا 3 کاره چې ونه کړي نو مطلق توبه یې قبوله نه ده. الا الذین تابو، مګر هغه کسانو چې هغو توبه وایستله، واصلحو او اصلاح یې کوي، نیک یې کوي خپل عمل، وبینو او بیان یې کوي حق، فاولئک دا کسان اتوب علیهم، زه توبه قبلول کوم پر دوی باندې، وانا التواب او زه یم ډېر توبه قبلونکی، الرحیم مهربانه. من بعد ما بیناه، څه یوه مسله دا معلومیږي چې د هغو مسلو بیانول ضروري دي کوم چې ښکاره راغلي، ښکاره مسلې، باریکۍ چې په دین کې راغلي، باریکې مسلې چې عموما علمي نکتې د هغو بیانول عوامو ته دا ضروري نه دي.